سلامونه او احترامات مو منئ د لمر تلویزیون قدرمنو لیدونکو هیله مند یم چې ټول به راته رګ جوړ او خوشحاله اوسیږئ هر چیرې چې یاست خوشحاله اوسیږئ د پریټور د پوهې ځواک خپرونه ده ستاسې خپله خپرونه ده په دې خپرونه کې نن شپه موږ سره دوه ټیمونو ګډون کړی ده ګورو چې کوم یو ټیم ګټونکی کیږي او 1000 افغانۍ له ځانه سره وړي درې ډوله پوښتنې کوو عمومي پوښتنې څلور ځوابه پوښتنې او انځور لرونکې پوښتنې عمومي پوښتنې د هر یو نفر نه څو پوښتنې کیږي درې پوښتنې کیږي واره پوښتنه باید په 10 ثانیو کې ځواب کړی شي واره پوښتنه 5 نمرې لري بیا په دویم پړاو کې څلور ځوابه پوښتنې د هر یو ټیم نه دوه پوښتنې کیږي واره پوښتنه باید په 10 ثانیو کې ځواب کړی شي کولی شي په دې پړاو کې خپلو کې سره مشوره هم وکړي او ډېره اساسه برخه ځکه چې نمرې زیاتې دي 10 نمرې لري په درېیم پړاو کې بیا د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمې بیرغونه او نقشې ښودل کیږي په هغې پړاو کې هم کولی شي چې په خپلو کې سره مشوره وکړي او سم ځواب ماته ووایي اوس راځم د دې دوه ټیمونو څخه اول یو ټیم سره معرفي کیږم مخکې له دې چې له دوه ټیمونو څخه اول یو ټیم سره معرفي شم ځای را رسېدلی دی چې د پریډیټور انرژي څخه مننه وکړو ځکه چې زموږ خپرونه یې سپانسر کړې ده پریډیټور انرژي د مانسټر انرژي ډرینک کمپنۍ تولید دا هغه خوند دی چې له ستړیا نه ځواک جوړوي له ارامۍ نه حرکت جوړوي تاسې یې هم وڅکئ یخه یې وڅکئ ډېره ښایسته او خوندوره انرژي ده اوس راځم د الف ټیم سره معرفي کیږم مخکې له دې چې معرفي شم دوستانو تشویق کړئ سلام تاسو ته خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم ملګري هم در سره معرفي کړئ علیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده و مهربان این جانب احمد نوید که غزنوی تخلص میکنم همکارم جانزیب جان امرخیل و ادریس جان چی کار میکنی نوید جان؟ من متعلم هستم متعلم هستی؟ بله. صنف چند؟ صنف 11 صنف 11 بسیار خوب خوش آمدید به برنامه زنده تشویق دوستانو شما لیدونکو الف ټیم سره معرفي شو زه بی ټیم سره هم معرفي کوو چې دوی څوک دي تاسو ته هم سلام خپل ځان معرفي کړئ او د ټیم ملګري هم در سره معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم واذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله بسم الله الرحمن الرحیم اول سعادت تاسو ته او بیا د لمر تلویزیون د پوهې ځواک خپرونکو او لیدونکو ته ښه راغلاست سلامونه وایم زه نوریالا عرفان د 10 ټولګي زده کوونکی او راسره عین الله روهین د 12 ټولګي زده کوونکی او بادامګل ارمان د 10 ټولګي زده کوونکی د وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ څخه مو د پوهې ځواک ته ګډون کړی دی او راغلی یو له وردګ ولایت څخه راغلی یاست د پوهې ځواک خپرونې لپاره همداسې ده که نه کوم مضمون د ډېر زیات خوښېږي توریالې دیني بیولوژي جغرافیه تاسو ډېره ښه ده ښه چانس درته غواړم په ویاړې چکچکې دوستانو د لمر تلویزیون خوږو لیدونکو دواړه ټیمونو سره معرفي شو اوس راځم عمومي پوښتنو ته د الف ټیم څخه شروع کوم که د ب د الف ټیم څخه شروع کوم نوید جان آمده یې بله ښه راځم لومړی پوښتنې ته میخانیک فیزیک پر څو برخو ویشل شوی وخت لرئ فکر وکړئ نوید جان بیان به سوال دوم بابر په کوم کال کابل ونیو بابر په کوم کال کابل ونیو بابر در کدام سال کابل گرفت بیان به سوال سوم په نباتي متابولیزم کې اوبه د څه شي سرچینه ده په نباتي متابولیزم کې اوبه د څه شي سرچینه ده تاسې وخت پای ته ورسید بدبختانه تاسې ونه شو کولی چې زموږ یوې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ دا لومړی پوښتنې ځواب دی په دوو برخو ډینامیک فیزیک او سینامیک فیزیک او د دویمې پوښتنې ځواب دی 1504 میلادي کال له تیموریانو ونیو او د درېیمې پوښتنې ځواب دی په نباتي متابولیزم کې اوبه د اکسیجن او هایدروجن سرچینه ده په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم راځم جانزیب ته جانزیب آماده یاست بله لومړی پوښتنه حرکت تعریف کړئ دقت راځم دویمې پوښتنې ته لومړنی کس څوک و چې په ځان یې خوارزمشاه نوم کیښود دقت جانزیب فکر وکړه روه شم اخرنۍ پوښتنې ته نباتي حجرې د خپل ژوند د پایښت لپاره څه شي ته اړتیا لري نباتي حجرې د خپل ژوند د پایښت لپاره څه شي ته اړتیا لري ویاړې چکچکې دوستانو جانزیب
بدبختانه تاسو هم ونه شو کولی چې زموږ یوې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ یعنې درېونه پوښتنې دي ناسمې دي نو همداسې پاتې شي وي خاموش همداسې ده که نه ښه د لومړۍ پوښتنې ځواب دی د یو جسم د موقت تغییر نظر شاوخوا محیط ته د حرکت په نوم یادېږي د دویمې پوښتنې ځواب دی محمد انوشګین و چې په ځان یې څه نوم کېښوسته خوارزمشاه نوم کېښوستلو د درېیمې پوښتنې ځواب دی اوبو رڼا او معدني توکو ته اړتیا لري په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم جانزیب راځم بل روډ ته نوم دی چیرې ادریس جان آماده یاست بله سمه ده په فیزیک کې فاصله تعریف کړئ په فیزیک کې فاصله تعریف کړئ راځم دویمې پوښتنې ته بابر د کومو ځواکونو په واسطه ډیلي ونیو ادریس جان بابر د کومو ځواکونو په واسطه ډیلي ونیو دقت آخرنۍ پوښتنې ته راځم د ماشومانو په بدن کې د کلسیم کموالی د کومې ناروغۍ لامل کیږي سوی تغذیه سوی تغذیه سوی تغذیه مطمئن بیا هم یو څو ثانیې وخت لرئ تغذیه په ویاړې چکچکې دوستان ادریس جان څو پوښتنو ته ځوابونه وویل آخریش صحیح بودن آخرش صحیح بود آخرش میگه نه حالی برات ما میگم خب د لومړۍ پوښتنې ځواب دی د یو متحرک په وسیله د طی شوي مسیر اوږدوالي ته فاصله ویل کیږي د دویمې پوښتنې ځواب دی بابر د کابل بدخشان او قندهار ځواکونو په واسطه ډیلي ونیو او د درېیمې پوښتنې ځواب دی د هډوکي نرموالي لامل کیږي چې راشتیزم ناروغۍ په نوم یادېږي په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم فکر کوم تاسې په اولني پړاو کې یو نفر هم ونه توانېدل چې زما یوې پوښتنې ته ځواب راکړي دویمې پړاو ته یو سامدګي ونیسئ انشاءالله صحیح ده تاسې خو انرژي مسکلې نوي جان نو پروژه ټول خو ښه انرژي ده نو صحیح ده که نه تشویق ګڼو لیدونکو د الف ټیم څخه عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې اوس راځم بې ټیم ته کوم مضمون دې خوښېږي ګرانه دینی معلومات دینی ښوونه بیولوژي د هغې نه غیر د نور مضامین نه خوښېږي جغرافیه ورسره ښه راځم اولې پوښتنې ته آماده یې وبیل سمه ده د حرکت مسیر په څو ډوله دی په دوه ډوله کم دویمه پوښتنه د هرات جومات د چا په وخت کې جوړ شوی د هرات جومات جان د هرات جومات د چا په وخت کې جوړ شوی راځم اخرنۍ پوښتنې ته کوم خوراکي توکي په میتابولیزم کې ډیره برخه لري خوراکي توکي جان کوشش وکړه په لوړ اواز خبرې وکړئ توریالی جان سودیم کلسیم نور عناصر سودیم کلسیم بس فاسفورس ویاړې چکچکې توریالی جان څو پوښتنو ته د ځوابونه وویل یوې پوښتنې ته د ځواب وویلو هغه هم لومړۍ پوښتنه وه خو جزونه دې ونه ویل زه به درته جزونه وایم په دوه ډوله ده چې مستقیم الخط حرکت او منحنی الخط حرکت د دویمه پوښتنې ځواب دی د هرات جومات د سلطان غیاث الدین غوري په دوره کې جوړ شوی و د درېیمې پوښتنې ځواب دی قندونه پروټین او شحم په میتابولیزم کې ډیره برخه لري په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم په ټوله کې ستاسې یو سوال مونږه سم نیولی دی په دویم پړاو کې ښه چانس راځم عین الله جان آماده یې انشاءالله سمه ده لومړۍ پوښتنه تاخیري حرکت کوم حرکت ته وایي تاخیري حرکت کوم حرکت ته وایي تاخیري حرکت کوم حرکت ته وایي دویمه پوښتنه نادر افشار په کوم کال قندهار کلابند کړ نادر افشار په کوم کال قندهار کلابند کړ اخرنۍ پوښتنې ته راځم د زیاتو شحمو کارول څه تاوان لري ډېره اسانه پوښتنه ده رګونه پړسوي جان رګونه پړسوي بالا رګونه پړسوي بندوي بندوي ویل چکچکې دوستانو ان الله څو پوښتنې ته ځوابونه وویل یوه به صحیح جان یو به صحیح وي مطمئن یې و انشاءالله بلکل درېیمه پوښتنه دې مونږ سمه نیسو خو لږ توضیحات به درکړمه صحیح ده د درېیمې پوښتنې ځواب ده د رګونو تنګوالی او د زړه حامله ناروغي منځته راوړي
او د اولې پوښتنې ځواب دی هغه حرکت ته وایي چې په هغه کې د متحرک سرعت په وخت کې په تېرېدلو سره کمیږي او د دویمې پوښتنې ځواب دی په 1936 میلادي کې قندهار محاصره کړ او په 1939 میلادي کال کې قندهار ونیو په دویم پړاو کې درته ښه چانس غواړم راځم نوم دې چیرې بادام ګل بادام ګل آماده یې بالکل سمه ده لومړۍ پوښتنه په مستقیم الخط حرکت کې تعجیل او سرعت څه ډول وي ډېر کار ورڅخه اخیستل کېږي څه کېږي په هغو کې ډېره ونډه وه اعظم دویمې پوښتنې ته بابریانو په هند کې څو کاله واکمني وکړه شپږ کاله 2 کاله دقت وکړه 2 کاله فکر وکړه راځم درېیمې پوښتنې ته معافیت څه وخت رامنځته کېږي چی معافیت څه وخت رامنځته کېږي د زړه د حملې د ناروغۍ له امله د زړه د حملې ناروغۍ له امله رامنځته کېږي پوهیږئ چې څه کې دوستان بادام ګل څو پوښتنو ته ځوابونه ویل رور یوې ته څو ته یوې ته کومې پوښتنې ته ځواب ویلې په هند کې 2 کاله واکمني کړې کومه پوښتنه هیر دي اوس ته هیر شوي دي 2 کاله په هند کې نه اولې پوښتنې ته ځواب ویلې دویمې ته درېیمې ته کومه پوښتنه دویمې ته ستاسې درېیمه پوښتنه مونږ سمه نیسو خو زه به درته جزئیات درکړم د لومړۍ پوښتنې ځواب دی په مستقیم الخط حرکت کې سرعت ثابت او تعجیل 0 وي د دویمې پوښتنې ځواب دی بابریانو په هند کې 181 کاله واکمني وکړه د درېیمې پوښتنې ځواب دی کله چې یو څوک په ناروغۍ اخته شي تا د زړه ناروغي یاده کړه خو بیا هم ستاسې سوال موږ سم نیولی دی پوهیږئ چک دوستان ګلونو لیدونکو عمومي پوښتنې د دوانو ټیمونو څخه پای ته ورسېدلې چې الف ټیم پکې یوه پوښتنې ته هم ونشي کولی چې ځواب ووایي او بي ټیم یو څخه ګزارې وکړه اوس زه دویم پړاو ته مخکې له دې چې دویم پړاو شروع شي یو کوچنی دم اخلو بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ راغله دوستانو دویم پړاو ته ګورو چې په دویم پړاو کې کوم ټیم ښه ځوابونه موږ ته وایي او ډېرې نمرې اخلي ډیره اساسه برخه ده ځکه چې نمرې ډېرې زیاتې دي 10 نمرې دي د هرې پوښتنې او کولی شي خپلو کې سره مشوره هم وکړي زه هم د الف ټیم څخه شروع کوم نوي جان په دې پړاو کې کولی شي تاسې خپلو کې سره مشوره هم وکړئ 13 ثانیې وخت لرئ او ماته به سم ځواب راکوئ سمه ده راځم پوښتنې ته د بابا غر د افغانستان په کومه برخه کې پروت دی الف مرکزي ب لویدیځه جیم ختیځه دال شمالي مشوره وکړئ دقت ډېر زیات وکړئ دقت وکړئ شمالي ولې سلو غږیږي شمالي هو دغسې سمه ده یعنې دال جز هو نوي جان ډېر زیات وخت لرئ کولی شئ فکر وکړئ د سره مشوره وکړئ پښیمانه نه شئ شمالي سم دی شمالي سم ښه سمه ده وبه چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم د دې ځواب ناسم صحیح ځواب الف جز سم و مرکزي اوس راځم دویمې پوښتنې ته غرغښت نامه د چا اثر دی الف محمد اعظم ب بیټ نیکه جیم دوست محمد کاکړ دال عبدالرؤف بینوا مشوره وکړئ دقت ډېر زیات وکړئ او سم ځواب ووایاست وخت لرئ نوي جان دقت ډېر زیات وکړئ ستاسې وخت سلو په کمېدو روان دی یو انتخاب وکړئ نوي جان یو انتخاب دوست محمد سمه ده وبه چې جیم جز دوست محمد کاکړ د دې ځواب بلکل سم دی آفرین نوي جان تاسې په دویم پړاو کې یوې پوښتنې ته ځواب وویلو یوې پوښتنې ته ځواب ونشي کولی په درېیم پړاو کې درته ښه چانس غواړم د لمر تلویزیون خوږو لیدونکو څلور ځوابه پوښتنې هم پای ته ورسېدلې د الف ټیم څخه اوس راځم بي ټیم ته له بي ټیم سره هم دغسې پوښتنې لرم توریاله جان آماده یې لومړۍ پوښتنه د صنعتي فعالیت لپاره کوم لاندې امکانات او شرایط اړین دي الف ټولنیزه همغږي ب لومړني توکي جیم انرژي دال د حمل او نقل وسایل مشوره وکړئ
د صنعتي فعالیت لپاره کوم لاندې امکانات او شرایط اړین دي؟ ټولنیزه همغږي، لومړني توکي، انرژي او د حمل او نقل وسایل. دویم جز لومړني توکي. ب جز قید کړو. توریالی وخت لرئ، فکر وکړئ، پښیمانه نه شئ. ب جز سم دی؟ سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی. دې ځواب او ناسم دی. صحیح ځواب یې جیم جز سم و، انرژي. راځم اخرنۍ پوښتنې ته د څلور ځوابه پوښتنو نه. ناول د کومې ژبې کلمه ده؟ الف یوناني، ب رومي، جیم ایټالوي، دال فرانسوي. مشوره وکړئ. دقت ډېر زیات وکړئ توریالی جان. دقت. ناول د کومې ژبې کلمه ده؟ یوناني، رومي، ایټالوي، فرانسوي. دقت ډېر زیات وکړئ توریالی. ستاسې وخت په کمېدو دی. اول جز سم ده. یوناني سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم. کمپیوټر صاحب د دې ځواب او ناسم دی. صحیح ځواب یې جیم جز سم و، ایټالوي. تاسې بدبختانه ونه شو کولی چې په دویم پړاو کې یوې پوښتنې ته هم ځواب ووایي. خیر، دریم پړاو لرئ. ګڼو لیدونکو، عمومي پوښتنې پای ته ورسېدلې، څلور ځوابه پوښتنې هم پای ته ورسېدلې. اوس ځو دریم پړاو ته چې په دریم پړاو کې د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمو بیرغونه او نقشې ښودل کېږي. خو مخکې له دې چې دریم پړاو شروع کړو، یو کوچنی دم اخلو، بېرته راګرځو، نو موږ سره پاتې شئ. ښه راغلاست دوستانو، اخرني پړاو ته ګورو چې نن شپه د پوهې ځواک په خپرونه کې کوم ټیم ګټونکی اعلانېږي. د خپرونې تر پای پورې راسره پاتې شئ. په دې پړاو کې د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمې، بیرغونه او څه ښودل کېږي؟ نقشې ښودل کېږي. همدا پړاو ټاکي په دې دوه ټیمونو کې کوم یو ټیم ګټونکی اعلانېږي. تاسو څه فکر کوئ ګډون کوونکو؟ څه فکر کوئ؟ الف یا ب؟ یو پړاو لا پاتې دی. مخکې له دې چې د دریم پړاو پوښتنو ته راشم، ځانګړې مننه کوم د پریډیټور انرژي ډرینګ څخه چې زموږ خپرونه یې مالي سپانسر کړې ده. پریډیټور انرژي د ماسټر انرژي ډرینګ کمپنۍ تولید. دا هغه خوند دی چې له ستړیا نه ځواک جوړوي، له ارامۍ نه حرکت جوړوي. تاسې یې هم وڅکئ چې کله مسکړه له یاده مو ونوځي، یخ یې وڅکئ. ډېره خوندوره انرژي ده. اوس راځم د اخرني پړاو سوالونه د الف ټیم څخه شروع کړو. ښه نوید جان، دلته به په سکرین کې تاسو ته د یو هیواد بیرغ وښودل شي. تاسې به وایئ دا د کوم هیواد بیرغ دی؟ په 30 ثانیو کې به ماته ځواب راکوئ. صحیح ده؟ سکرین دا د کوم هیواد بیرغ دی؟ اول جاپان، دویم اندونیزیا، دریم انګلستان، څلورم تایلند. مشوره وکړئ. جاپان، اندونیزیا، انګلستان او تایلند. دقت ډېر زیات وکړئ. وخت لرئ، د وخت په اړه تشویش مه کوئ. ستاسې وخت په کمېدو روان دی. اندونیزیا دریم. اندونیزیا یعنې دویمه ګزینه. سمه ده. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی. دې ځواب او ناسم. صحیح ځواب یې څلورم جز سم و، تایلند. راځم دویمې پوښتنې ته چې دلته به د یو هیواد نقشه تاسو ته وښودل شي. سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده؟ اول اندونیزیا، دویم فلیپین، دریم ملیزیا، څلورم ترکمنستان. شروع وکړئ. دقت یو څه زیات وکړئ. وخت لرئ، فکر وکړئ. ستاسې وخت په کمېدو روان دی. یو انتخاب وکړئ. نوید جان، وخت مو پای ته رسیږي. انتخاب څلورم ترکمنستان. څلورم جز. وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی. دې ځواب او ناسم دی. صحیح ځواب یې اول جز سم ولو. راځم اخرنۍ پوښتنې ته چې دلته به یو تاریخي ځای تاسو ته وښودل شي. تاسې به وایئ دا د کوم هیواد مربوط کیږي. سکرین د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ. اول د غزني زړه کاله، دویم د هلمند زړه کاله، دریم د ګردیز زړه کاله، څلورم هیڅ یو. مشوره وکړئ. دقت ډېر زیات وکړئ. نوید جان صحیح ده.
غزنی ولایت. غزني زړه کلا. هو. مطمئن یاست؟ هو. وخت لرئ یو 10 ثانیې کولی شئ فکر وکړئ پښیمانه نه شئ. غزنی ولایت. غزني زړه کلا اول جز بالای سر. قید کړو. سمه ده وګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم. د دې ځواب ناسم. صحیح جواب یې د هلمند زړه کلا. بدبختانه تاسو ونشو کولی چې په آخرني پړاو کې زموږ یوې پوښتنې ته هم ځواب راکړئ. خیر علم دریاب دی خفه کیږئ مه مقابل ټیم لا پاتې دی ګورو چې هغه څه کوي. په ویاړې چکچکې دوستانو د لمر تلویزیون قدرمنو لیدونکو عمومي پوښتنې د الف ټیم څخه پای ته ورسېدلې 4 ځوابه پوښتنې هم پای ته ورسېدلې او د مختلفو هیوادونو تاریخي سیمې بیرغونه پوښتنې هم پای ته ورسېدلې. اوس راځو بي ټیم ته. له بي ټیم سره هم د آخرني پړاو پوښتنې لا پاتې دي. سوریاله جان پروسه خو به درته انشاءالله تشریح کړې ده مشکل خو به نه وي مستقیم به لاړ شم سکرین ته که خوښه دې وي. صحیح. ښه زو سکرین ته په ګډه سره بیرغ ګورو. سکرین دا د کوم هیواد بیرغ دی؟ اول بوتان، دویم سویډن، دریم ناروې، څلورم کاناډا. شروع وکړئ. دقت ډېر زیات وکړئ توریالی جان. دقت وکړئ. ساعت وخت په کمېدو روان دی. اول صحیح دی. اول جز سم دی. بوتان سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم. کمپیوټر صاحب د دې ځواب بلکل سم دی. راځم دویمې پوښتنې ته چې دلته به د یو هیواد نقشه تاسو ته وښودل چې تاسې به وایئ دا د کوم هیواد نقشه ده. سکرین دا د کوم هیواد نقشه ده؟ اول ایټالیا، دویم هالند، دریم روسیا، څلورم هسپانیا. دقت وکړئ. ایټالیا، هالند، روسیا او هسپانیا. دقت وکړئ. دریم جز روسیا. دقت ډېر زیات وکړئ داسې نه چې پښیمانه شئ. نه صحیح سم دی. ځواب مو قید کړو. نه پښیمانه کیږئ. نه. ډاډه یاست؟ وویل. سمه ده وګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی. د ځواب بلکل سم دی. توریالی جان راځم آخرنۍ پوښتنې ته چې دلته به یو تاریخي ځای تاسو ته وښودل شي تاسو به وایئ دا د کوم هیواد مربوط کیږي. زه په ګډه سره تاریخي ځای ګورو. سکرین د دغه تاریخي ځای نوم واخلئ. اول د سیدون زوړ ښار لبنان، دویم د پولیدیو زوړ ښار بلغارستان، دریم ډالها د تیاتر میدان سویډن، څلورم هیڅ یو. شروع وکړئ. دقت ډېر زیات وکړئ توریالی جان. وخت لرئ. ستاسې وخت په کمېدو روان دی. جان اول جز د سیدون زوړ ښار لبنان. ځواب مو قید کړو. سمه ده وبګورو چې ستاسې ځواب سم دی او که ناسم دی. د ځواب ناسم دی. صحیح ځواب یې دریم جز سم دی. څه فکر کوئ څوک ګټونکی شو توریالی جان؟ موږ به یو. تاسې په آخرني پړاو کې دوو پوښتنو ته ځوابونه سم ویل او یوې پوښتنې ته یې ځواب ونه شو کولی. دوستانو څه فکر کوئ نن شپه د پوهې ځواک په خپرونه کې کوم ټیم ګټونکی اعلانوي؟ الف یا ب؟ الف. زه به نمرې ووایم. الف ټیم په اولني پړاو کې 0 نمرې واخیستې، په دویم پړاو کې 10 نمرې واخیستې او په دریم پړاو کې 0 نمرې واخیستې چې ټول کېږي 10. په ویاړې چکچکې. بی ټیم په اولني پړاو کې 15 نمرې واخیستې، په دویم پړاو کې 0 نمرې واخیستې او په دریم پړاو کې 10 نمرې واخیستې ټول کېږي 25. په ویاړې چکچکې. د نن شپې ګټونکی ټیم کوم ټیم اعلانېږي؟ خو بی ټیم اعلانېږي که نه؟ په ویاړې چکچکې وکړئ. توریالی جان کمې خدمت کوي. پیام ساده صاحب تاسو او د پوهې ځواک خپرونکو څخه ډېره مننه چې دغه د خپرونه یې په لاس اچولې ده او ځوانانو ته همدا پیغام دی او ځوانانو ته همدا پیغام دی چې تر څو خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي په ښه ډول درسونه ووایي او دلته راشي تر څو خپله پوهه وازموي
ډېره زیاته مننه. خیر اوسې تورعلی جان، ډېر ښایسته پیام یې ولو. خدای درته اجر درکړي. د لمر تلویزیون قدرمن لیدونکو که چېرې تاسې هم غواړئ زموږ په خپرونه کې ګډون وکړئ، زموږ د تلیفون شماره ده 011 تاسې کولی شئ په همدې شماره باندې اړیکه ونیسئ. زموږ همکاران به ډېر ژر تاسې ته ځواب درکړي. دا هم د نن شپې خپرونه وه. تر سبا پورې د الله په امان.